سلامونه درنو لیدونکو، نن درته ډیر ښکلی مطلب لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. په امریکا کې د کورنۍ هیڅ کوم تصور نشته چې ووایي پلار، مور، خور، ورور، داسې کوم تمیز نشته. د داسې شخصي اړتیا لپاره د واده کوم ضرورت نه محسوسوي، بلکې د ځناورو په څیر هلته رشتې ګډوډې دي. هلته د میرمنو کوم عزت نشته، کوم میړه نشته چې ووایي میرمنې ته په کور کې نه هر څه چې غواړې زه یې درته راوړم. هلته داسې زوی نشته چې ورته ووایي مورې ته په کور کې نه هر څه چې غواړې زه یې درته راوړم، ما ته حکم کوه. هلته کومه لور نشته چې ووایي مورې ته ستړې شوې یې، ته آرام وکړه، زه به د کور کار وکړم. هلته میرمن د کور کار په خپله کوي او هلته د رزق ګټلو لپاره په دفترونو کې ستړو ستومانه شرمندګي ټوله په ځان تیروي. نو زما مسلمانو خویندو، ازادي، لذت او پرمختګ په اسلام کې دی، نو د خپل دین او اسلام پوره پابندي وکړئ.